ټول اول تاسو محترم علما او دانشمندان د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دکتور السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم او دانشمندانو ورونو، دې کې شک نشته چې سید جمال الدین افغان خو د ده شخصیت، د ده مبارزه او د ده کړنې هغه په افغانستان کې نه ځایېږي، په شرق کې نه ځایېږي، حتی په غرب کې. ده چې کوم ملکونو ته سفرونه کړي هغه ټول د هغه حقې مبارزې لپاره وو. او کله چې غرب ته تللی هغه هم د یو اجبار د وجې چې نور متاسفانه په شرق کې حتی اسلامي نظامونه د ده د موجودیت تحمل نه درلود، نو دی غرب ته لاړ، خو په غرب کې هم دی ارام کېناست، خپلې مبارزې ته ادامه ورکړه. اوس د دې ټکي ته راځم چې سید جمال الدین افغان یو آینه پرېښوده، د مبارزې آینه، د ازادۍ آینه او د حقیقت واقعیت د اسلام آینه عمله په عمل کې. اوس د ده په رابطه که په کتابونو خبرې وکړي کم دي، خو رابه شو په دې آینه کې به ځان وګورو چې اوس څه یو. دې ته که لږ متوجه شو، زما په عقیده په دې آینه کې به ډېر څه خپل ووینو او ډېرو شیانو ته متوجه شو. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. راځئ، دا د خدای پاک کلام دی او سید جمال الدین هم په دې باندې د اسلامي یووالي لپاره استناد کړی. خدای هم یو، قرآن هم یو، قبله هم یوه. ځان ته وګورو خپله څه یو. د استعمار پر ضد ده مبارزه کړې. آیا استعمار کم شوی؟ اسلامي یووالی خو په ضد دی چې هغه خو ورځ په ورځ ګراف زیاتېږي او د ځان سره د مسلمانانو بدبختي او ذلت رامنځته کوي. دا چې په ځای پرېږدي چې دا خو په خپل حال دی. استعمار د دنیا بیا راشي د اسلامي ملکونو، بیا راشي په افغانستان کې، بیا راشي په ما او تا. دا کم شوی که داسې حد ته رسېدلی چې د هغه وخت نه څو چنده یو ضرورت شته. آیا مونږ په دې رابطه باندې لاس په زنه ناست یو او که رښتیا مبارزه هم کوي یا مبارزه کوي؟ نو که لاس په زنه ناست یو، بیا د سید جمال الدین د تاریخ په رابطه او د ده کړو په رابطه ویناوې دا به زموږ دپاره کوم ثمره ولري یا د هغه روح ته به مونږ څونه خالي وو.
یا به څه نه ویاړم. زه چې فکر کوم تاسې ټول ما وبخښئ. مونږه د صدر د اسلام په فضا کې وروستني په ځای کې چې راشي په سید جمال الدین باندې کوم یو د سید جمال الدین په کړو وړو باندې زما په شمول قدم ایښی د اسلام د یووالي اتحاد لپاره د استعمار سره د مبارزې لپاره همدا اوس آیا زه و ته دواړه ګدایګر نه یو او د هماغه استعمار ګدایګر نه یو خفه کېږي ما واقعیتونه به وایي ډاکټر صاحب وزین ډېره ښه خبره وکړه چې باید موږ نوي زلمیان نو دا توقع وکړه آیا د دې نوي زلمیانو لپاره موږ د مرګ او د تباه کېدو او د محوه کېدو زمینه مساعده کړې او که د نجات که د نجات دي نو راځئ دا څلور لسیزې په دې ځنګ کې څوک دي څونه مړه شو دا د چا زامن دي بازار کې اخیستل کېږي د بل ځای نه واردېږي ځانم سوال کړی ما تا اورې الې نهایت دا وایي چې راځه د خپل زوی چاره وکړه المؤمن ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه همدا شو ولې رښتیا نه وایي ولې د هر ناستې نه موږ د عمل دپاره نتیجه نه اخلو سید جمال الدین چې په دې حدیث مبارک باندې استناد کړی المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعض څه خبره ده راځئ پسې وګورو زما او ستا خپل منځ کې ځان سره په فکر وکړو په خپلو نفسونو کې فکر وکړو کوم خوا روان یو څه کوو په عمل کې زما د اسلام پروګرامونه هم ډېر خوښېږي او دوی ټول راباندې ګران وو خو دوی دې نه خفه کېږي څومره دوی په عمل کې خپل ممثلین یا ما ته وګورئ دا زه قصدا دا نیکتایي دا شی راوړم قصد مې دا نه دی چې خدای ناخواسته زه غرب ته تمایل لرم زما یوه قصه راپه یادېږي چې تاسې هغه شخصیت ټول پېژنئ زما مستقیم استاد پوهاند صاحب غلام محمد نیازي نو موږ ته بخاري شریف درس راکړ یو څوک د شاګردانو په نامه د بهاءالدین باعث ده ورته ویل چې تا د اسلامي نهضت دغه په غاړه اخیسته مشري دې په غاړه اخیستې شروع دې م کړې او اوس دې نیکتایي م تړلی او ږیره دې م خریلې هغه ورته ویله ډېره ښه فرض دي واجب دي سنت دي مستحب دي خو زه تر اوسه سنتو ته نه یم رسېدلی ستا په شان د خلک چې ما اصلاح کړل بیا به دا شیانو ته راورسېږم چې زه به دا شیان هم بیا ټول اصلاح کړم خو اول زما
کارداده چی تحصیل نکن. به هر حال آقای عملی صحنه و اوستاس بپاره در قصد زما عرض دارم چه رازی دغه شخصیتونه چې په افغانستان کې په اوږده موده کې تېر شوي یا په نږدې موده کې تېر شوي دغه د جهاد دوران تاسې وکړئ د ملت جهاد وکړ ډېره قوي مبارزه وه د چینې شروع وکړه د سوټې نه شروع وکړه او د تبر نه شروع وکړه یو ورځ د ورځو زه دفتر نه راووتم سرویسونه و ملي بس سرویسونه به ښار کې ښاریان انتقالوه نو یو ورځ مخکې شوروي عسکر راغلل ټولو د خبرې کولې په ملي بس کې شوروي عسکر راغلي و دا بشوي یو سپین ږیری ناست هغه وویل په فارسي باندې مردم‌ها سفر میکردند با ماها و بالاخره به یک جای میرسیدند که غازی شود و شهید شود پیش خانه تا آمدن هم غازی شو هم شهید شو هیچ چیز نداری یک تبر خدای هم تبرت نبیدی در کله شوار مردارش کو هم غازی شدی بعد ازش اگر تو را کسی کو شهید میشی وزه نوایم چې راځئ مونږ اوس بیا تبر واخلو مونږ بیا ټوپک واخلو اما دا وایم چې هماغه تبر و ټوپک نه زمونږ او ستاسې څوک آباد شو چا بهره واخیسته څو عزتمند شول او زمونږ ملک په یو موټی ایره تبدیل شو د سبا سرمایان چې ننني زلمیان دا هم رانغلل آیا دا ثواب دی که ګناه تاسې ماته فتوا راکړئ دلته ټول عالمان که همداسې ورته کتل همداسې ناسته خو زه فکر کوم چې دا ګناه چې ما مخکې ویله چې خیرات خواري وي تاسې زه ته درې وخته د ډوډۍ په سر باندې خپل دسترخوان په سر وګوره وچه ډوډۍ خپله لرې نه لري همدا وایو چې خارجي معاش نه وي نو زما عسکر بني که خارجي معاش نه وي زما مامور بني زما استاد بني دا بني دا بني دا بني په خدای اتکا لاړ دې ته تسلیم شو چې که دا غربي به راست کې امریکا نو هر شی به وي که نه وي څه نه ده نه راځئ چې په خدای باندې متکي شو خپلو ارزښتونو باندې متکي شو په عالم اسباب کې په خپل ځان متکي شو په ځان باورمند شو وګورو و برادرای عزیز و محترم او هم از ریسفیدا که ما فکر میکنم در جمع ریسفیدترین ممکن ما باشم از نقطه نظر سن و جوانترین در قطار شماست باور به خود و باور به دیگران را از دست دادیم یعنی چرا به خود باورمند نشویم چرا به دیگران باورمند نشویم که هر چیز خود ما میتانیم وقتی که در او وقت تانستیم به دست خالی یک بر قدرت شکست داریم آن نمیتانی که از گدایی خدا بکشی با خود متکی شوی با خود باورمند شوی
صلح را خودت با خود بیار، کسی دیگه برات نمیاره. وطن تا خودت نجات بدی، کسی دیگه برات نجات نمیده. دیگران میخواه به حیث زرابخانه اسلحه‌های متعدد و انواع سلاح‌های خود آزمایش کنند و هدفی که دارن به هدف خود برسند. ما تو چی هدف دارن؟ آیا امروز اراده جنگ از توست یا از بیگانه؟ اگر اراده جنگ از بیگانه است و تو از جنگ نفرت داری، پس من حیث صرف ابزار واقعی شدی. یعنی آیا با مسلمان جواز دارد؟ کجاست جواز ازی؟ که انسان مسلمان همه قدر ضعیف شد که بالاخره به ارادی کسی دیگه فقط و فقط حیثیت ابزار را داشته باشه. ما زیاد نمیخوایم. دوست ما گپشم به ما رسید که از دار قضیت گپ نداریم. من به خاطر که پای اولی خود قطع کردم و صحبتهای اخیری خود که یک نتیجه باشه و او هم از خود ما شما یک جمع بسیار خوب است، جمعی است که انشاءالله امیدوار هستیم و دربار خدا قبول باشه، با نیت پاک و با آرزوی پاک اینجا جمع شده و ما امیدوار هستیم که در قبالش عمل هم داشته باشیم. و اولی حرف من خدمت شما میست که بیایید عامل تمام بدبختی ما در وجود خود ما نفاق خود ماست. اگر شما چیزی دیگر از این یافتید با ما بگوین، ما نه تنها شاگردی شما را میپذیریم بلکه دستایتان را میبریم و رمز کامیابی ما اتفاق ماست.